سراج الدین حقانی پخوانی چارواکو او عسکرو ته نامناسب کلمات مه کاروئ. د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی ویلي زموږ لخوا عفوه سیاسي نه بلکې شرعي وه، نو ځکه یې له موږ څخه زړونو د انتقام سوچ ایستلی دی. نوموړي ویلي چې د پخوانیو چارواکو او عسکرو ته باید نامناسبه کلمات لکه مجرمین، قاتلین، غلامان او نور ونه کارول شي. سراج الدین حقانی د امارت منصوبینو ته په خطاب کې ویلي چې ولس ډیر ځورېدلی او باید ناوړه چلند ورسره ونه شي. هغه زیاته کړې که له هر چا سره داسې چلند وشو اړوندو ادارو ته د شکایت وکړي او موږ به یې عاملینو ته شرعي سزا ورکړو. ښاغلي حقانی دا خبره په هغه غونډه کې کړې چې د کورنیو چارو د سرپرست وزیر په توګه د نوموړي د پیژندنې لپاره جوړه شوې وه. حکمتیار بسم الله محمدي 19 چورلکې پنجشیر ته انتقال کړي دي. د حزب اسلامي مشر وایي چې د ملي دفاع پخواني وزیر بسم الله محمدي د نورو پوځي تجهیزاتو ترڅنګ 19 چورلکې پنجشیر ته انتقال کړي دي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار دغه څرګندونې پرون د جمعې د لمانځه پر مهال خلکو ته وکړې. هغه وایي چې پنجشیریانو د امریکا د سرتیرو تر وتلو وړاندې سلګونه همویټ رینجرې، توپونه او ټانګونه پنجشیر ته انتقال کړل. بسم الله محمدي په وزیر په توګه وټاکلو او هغه هم په خلاص لاس پنجشیر ته 19 چورلکې او نور نظامی تجهیزات انتقال کړي دي. هغه په دې اړه نور جزئیات وړاندې نه کړل، خو وايي پنجشیر جګړه د پښتون او تاجک ترمنځ جګړه نه ده او زیاتوي هم دا اوس د پنجشیر والي او نور مسؤلین له پنجشیریانو ټاکل شوي. دا د اشغال د بقایاو او یوې داسې منفورې ډلې جنګ و چې مظلوم پنجشیریان یې یرغمل کړي وو. حکمتیار داسې مهال دغه څرګندونې کوي چې طالبانو تر څو ورځني مقامات وروسته د پنجشیر ټولې ولسوالۍ او دولتي ادارې نیولې دي. دغه راز حکمتیار دا هم وویل طالبانو نوې اداره اعلان کړه او دا یو ضروري او عاجل کار و. باید د حکومت د نشتوالي تشه ډکه شوې وای. د ترکیب په څرنګوالي یې د ځینو کورنیو او بهرنیو کړیو له لوري لږ او زیاتې نیوکې او اعتراضات شوي. د طالبانو ځواب دا دی چې په دې کې به حتما ژر مثبت تغیرات راځي. دی وایي حزب اسلامي به مجموع د وروستي بدلون ملاتړ کړي. د خیر په کار کې له نوې ادارې سره مرسته او تاوان ته چمتو دی. هیواد کې د جګړې د ختمېدو په مناسبت د پکتیا په مرکز ګردیز کې د نوي حکومت په ملاتړ جوړې شوې مشاعرې ته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وویل چې په هیواد کې جګړه پای ته رسېدلې او نوي حکومت به د ولس سره په ګډه د افغانستان د رغونې ته کار کوي. نوموړي د امنیت په ټینګښت او ملي شتمنیو په ساتنه کې د پکتیا له اوسېدونکو سره د همکارۍ غوښتنه وکړه. مجاهد همداراز خلکو ته ډاډ ورکړ چې اوسنۍ اقتصادي ستونزې به ژر حل او له ګڼو هیوادونو سره به سوداګریزې اړیکې لا پیاوړې شي. امریکا تر 40 زیات استل شوي افغانان ځان ته بالکوا ګواښ بللی. د امریکا کورني امنیت وزارت تر 40 زیات افغانان چې له افغانستانه استل شوي دي د امریکا ملي امنیت ته بالکوا ګواښ بللی دی. د امریکا واشنګټن پوسټ ورځپاڼې راپور ورکړی چې دغه وزارت د اسنادو ارزونه ښیي چې امریکا ته له اګست میاشتې راهیسې د 80,000 لیږل شوو افغانانو له ډلې 44 تنه خطرناک بلل شوي دي. د ورځپاڼې په لیکنه کې 14 افغانان د ارزونې او نورې د څېړنې د پړاوونو تر بشپړېدو او د امریکا د تحقیقاتو د فدرال ادارې دغه راز د تروریزم ضد ډلو د پوښتنو د ځواب لپاره د امریکا ګمرک او سرحدي خوندیتوب په تعقیب کې دي. 15 نور افغانان د امریکا د کډوالو او ګمرک ادارې لخوا تر تسلیمېدو وروسته په اروپا کې هم منځني ختیځ کې د ترانزیت محلونو ته ستانه کړای شوي دي یا هم په ځینو مواردو کې تر یو لړ ارزونو وروسته خوشي کړای شوي دي. په همدې لړ کې 14 تنه نور افغان وګړي د امریکا کورني امنیت په فهرستونو کې شامل دي چې له امریکا ته د سفیر یا هم له امریکا بهر د ترانزیت په ځایونو کې استوګنې اجازه نه لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د افغانستان د احتمالي اقتصادي سقوط په اړه خبرداری ورکړی. ښاغلي ګوتریش پرون خبریالانو ته د څرګندونو پر مهال د داسې یو احتمال د مخنیوي لپاره افغانستان ته د پیسو د جاري کولو غوښتنه وکړه. ګوتریش وویل اقتصادي سقوط به د افغانستان لپاره یو ناورین او تورستانو ته د یوې تحفې حیثیت ولري. د ملګرو ملتونو سرمنشي دا خبرداری وروسته لښی کوي چې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د بلاینس د پنجشنبې په ورځ امنیت شورا ته د وینا پر مهال وویل د میلیارډونو ډالرو په ارزښت په بهر کې د افغانستان د شتمنیو کنګل کېدل به خامخا د افغانستان پر ضد پر اقتصاد ناوړه اغیزه وکړي. ګوتریش وویل باید داسې یوه لاره وموندل شي چې داسې یو ناورین مخه ونیول شي. قطر او ترکیه هڅه کوي چې د کابل هوایي ډګر نړیوال الوتنو ته چمتو کړي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر وایي چې له خپل ترک سیال سره د کابل د نړیوال هوایي ډګر د بیا پرانیستلو لپاره د دواړو هیوادونو پر همکاریو خبرې کړي. قطر او ترکیه په ګډه هڅه کوي چې د کابل نړیوال هوایي ډګر د نړیوالو الوتنو لپاره له تخنیکی پلوه چمتو کړي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد عبدالرحمن الثانی پرون جمعه پر ټویټر په یو بیان کې وویل چې له مولد چاوش اغلو سره د افغانستان په اړه خبرې کړي. الثانی ویلي د کابل د هوایي ډګر د بیا پرانیستلو او نړۍ سره د افغانستان د بیا وصلېدو په هدف د ترکیه او قطر د همکاریو له نتایجو څخه خوشحاله دي. د کورني کډوالو په اړه ملګري ملتونه به له طالبانو سره تماس ونیسي. د یونس آر مشر فلیپو ګراندي پرون د وږي په 19 ترکیې ته د سفر پر مهال وویل
د ادارې تر دې دمه بهر ته د تګ په نیت د افغانستان د سرحدونو پر لور د افغانانو ورتګ نښانې نه دي لیدلې. خو ښاغلي ګراندي خبرداری ورکړ که د افغانستان وضعیت خراب شي دا وضعیت ښایي بدل شي. ترکیه چې د اروپا ته د کډوالو د تګ ترانزیت لاره بلل کیږي مخکې له دې اندېښنه ښودلې وه چې ښایي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته په زیات شمېر افغان کډوال د دې هېواد ته د ننوتو هڅه وکړي. ښاغلي ګراندي د ترکیې په جنوبي ښار ګازیان تف کې په یوه خبري غونډه کې د خبرو پر مهال وویل چې دوی تر اوسه د افغانستان د سرحدونو خواته د خلکو پراخ خوځون او نور هېوادونو ته د ننوتلو د هڅو موارد نه دي لیدلي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د سپټمبر د 11مې تروریستي پیښې د 16مې کلیزې په مناسبت له خپلو خلکو د ملي یووالي غوښتنه کړې ده. نوموړي په یو ویډیوي پیغام کې ویلي د مبارزې لپاره د امریکا په روح کې یووالی یې د ځواک تر ټولو غټ ټکی دی. جو بایدن ویلي چې 20 کاله مخکې پر امریکا په تروریستي حملو کې څه هم 3000 کسان ووژل شول. ویل کېږي چې بایدن میرمن یې نن د سپټمبر د 11مې د بریدونو د 3 سیمو ته ځي او له هغه ځایه لیدنه کوي. امریکا د سپټمبر د 11مې بریدونو د امریکا د ژوند تګلوری بدل کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن چې پر متحده ایالاتو د سپټمبر د 11مې بریدونو د امریکا د ژوند تګلوری بدل کړ. 20 کاله مخکې د سپټمبر په 11مه په نیویارک کې د نړیوال سوداګرۍ دوه لوی ودانۍ په واشنگټن ډي سي کې د دفاع وزارت د څو نورو ځایونو د الوتکو په وسیله په نښه شول. په دې سیمه کې د امریکایي چارواکو په وینا نږدې 3000 کسان ووژل شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وویل چې دا د امریکا د تاریخ تر ټولو توره ورځ وه. ټاکل شوی چې د امریکا په بیلابیلو ایالتونو کې نن د دې ورځې په مناسبت ځانګړي مراسم جوړ شي. د امریکا د دفاع وزیر لوید آسټن تمه ښودلې چې طالبان به په خپله خاوره کې القاعده ډلې ته ځای ورنه کړي. آسټن په کویټ هیواد کې خبریالانو ته ویلي ښایي القاعده شبکه په افغانستان کې یو ځل بیا حضور پیدا کړي. خو په خبره طالبان یې دې موضوع ته متوجه کړي. نوموړي زیاته کړې امریکا په افغانستان کې د القاعده ډلې د بیا پالېدو ګواښ ته متوجه ده او له منځه وړلو لپاره یې کافي چمتووالی لري. مکسیکو کې 80 کورونه د غره د ښویېدو له امله تخلیه شوي دي. راپورونه وایي په دغه پیښه کې ګڼ شمېر کورونه له غره لاندې شوي دي خو ډېره مرګ ژوبله نه لري. ویل کېږي چې د دغه پیښې له امله یو تن مړ او ښایي یو شمېر نور تر خاورو لاندې شوي دي. د مکسیکو ښار د بیا رغونې ډلې چارواکي وایي سیمې ته ټیمونه رسیدلي او په لټنې دوام لري. هلته د ملکي دفاع ادارو بیا راپور ورکړی چې شاوخوا 10 کسان د دغې غره د ښویدنې له امله نادرکه شوي دي. چارواکي وایي دغه غر له څو ورځني شدید ورښت او 7 درجې زلزلې وروسته ښویدلی دی. دا د نن ورځې د غرغت یوټیوب چینل خبرونه.